د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یو لوړپوړي عمارت پلای په مشرۍ د روان مریض کال د میزان میاشتې په 18مه نیټه د دوشنبې په ورځ هرات ولایت د وروستۍ زلزلې له امله له زیانمنو شویو هیوادوالو سره د خواخوږۍ او بیړنیو مرستو رسولو په موخه سفر وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هرات ولایت ته له رسیدو سره سم لومړی تر غرمې مخکې د دغه ولایت د خصوصي سکتور له استازو سوداګرو صنعتکارانو سره ولیدل او له زلزله ځپلو سره د دوی د شویو مرستو یې مننه وکړه. محترم مراسب له دوی د لا نورې همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې په دغه سخت وضعیت کې باید خپلو هیوادوالو د لاسنیوي په موخه په کور دننه او بهر کې هم مرستې راټولې کړي او په وخت یې مستحقو خلکو ته ورسوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هرات د خپل سفر په ترڅ کې ماسپښین مهال زندهجان ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د زلزلې له امله زیانمنې شوې سیمې له نږدې وکتلې او زیانمنو شویو هیوادوالو ته یې تسلیت او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. محترم ملا صاحب عمل پلاوي د شهیدانو په جنازه کې ګډون وکړ او هغوی ته یې د جنت الفردوس، غریبانو ته یې د جمیلي صبر او زخمیانو ته د عاجل شفا دعا وکړه او د هرات له شریف الله سره ځان په دغه لویه غمیزه کې شریک وباله. محترم ملا صاحب وویل اسلامي امارت د متضرر شویو هیوادوالو تر څنګ ولاړ دی او تر هغوی به یې همکاري او لاسنیوی وکړي چې څو یې وران شوي کورونه بیرته ورغول شي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د خپل سفر پر مهال د دوشنبې ورځې مازدیګر د هرات ولایت حوزوي روغتون ته د زخمیانو د احوال پوښتنې په موخه لاړ او له نږدې د هغوی احوال واخیست. محترم ملا صاحب ټولو زخمیانو ته ډاډ ورکړ چې په ښه ډول به درملنه وشي او د دوی د درملنې په موخه یې ټولو طبي ټیمونو ته لازمې لارښوونې او هدایات کړي دي. محترم ملا صاحب د زخمیانو د احوال اخیستو پر مهال وویل چې اسلامي امارت د ولس نظام دی او د دغه ولس خدمت خپل مسؤلیت ګڼي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د دوشنبې ورځې ماښام د دغه ولایت په مقام کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب بیا د غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان اسلامي امارت د متضرر شویو هیوادوالو د ژغورلو لپاره ټول شته امکانات پر کار اچولي دي. ټول اړوند وزارتونه او ادارې پر دې لګیا دي چې دوی ته عاجلې مرستې ورسوي او تاسو ته ډاډ درکوو چې د وران شویو کورونو په بدل کې به په اساسي ډول د سرپناه ځایونه درته جوړ کړو. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه چې ټولو امارتي مسؤلینو ته مو لارښوونه کړې ده چې راټولې شوې مرستې په شفاف ډول پر مستحقو هیوادوالو وویشي او په دغه برخه کې مو یو کمیسیون هم ګمارلی دی. محترم ملا صاحب له ټولو هغو هیوادوالو څخه چې له زلزله ځپلو سره د خپل وس مطابق مرسته کړې ده مننه وکړه او یو ځل بیا یې په ټولو ملي سوداګرو، شتمنو هیوادوالو، خیریه بنسټونو او موسسو غږ وکړ چې په دغه سخت وضعیت کې د زلزله ځپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. محترم ملا صاحب همداراز له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ادارو څخه وغوښتل چې له زلزله ځپلو افغانانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي او د دې سترې غمیزې پر مهال یې لاسنیوی وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند عمل پلاوی د روان مریض کال د میزان میاشتې په 13مه نیټه د سه شنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شو. درنه قربان شم د کږو وږو په ګړو وطنه.